اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې ټول به د صحت او د عافیت په جامه باندې به پټ یي. د ټول نه مخکې خدا دعا ده چې الله رب العزت دی زما څومره اوریدونکي چې دي د هغوی د زړه ټول مرادونه الله دې هغه پوره کړي. الله رب العزت هم د حج بیت الله او د عمرو ثواب وکړه. ژوند کې چې کومې تیری دي مشکلات دي، الله رب العزت هم ستاسو د ژوند نه هغه تیری مشکلات ختم کړه او په نوم چې کم ارمان دی هغه د الله د خپل دربار نه پوره کړي. د ټول نه مخکې د وظیفې شروع کېدو نه مخکې دا خبره کوم، بیا موږ د وظیفې خبرو کې لاړ شو نو بیا موږ نه هیر شي. اکثر کسان اجازت غواړي یا بیا ماته واتساپ باندې میسج کوي. نو زما د وظایفو د اجازت ډیر اسانه طریقه ده. څوک چې زما د وظایفو اجازت غواړي، کوم خور وي رور وي، نو که نارینه وي هغه دی په کمنټ کې خپل نوم ولیکي، ویډیو لایک کوي او چینل سبسکرایب کوي. بس هغه ته اجازت ملاو شو، ضرورت نشته. کومه زنانه ده خپل نوم نشي لیکلی، زموږ خور ده، بچی ده، مور ده، بس هغه دی د الله رب العزت ښایسته الفاظ دي، ماشاء الله، سبحان الله، الله اکبر، ښایسته الفاظ دي ولیکي. بس د هغې نه دوباره مانه د تپوس ضرورت نشته. نو بس دا خو د اجازت خبره شوه. نن وظیفه چې کومه ده دا وظیفه هم ډیره بهترینه وظیفه ده. تاسو به اوس وایئ چې موږ د مولانا صاحب کوم وظیفه هم اورو نو هغه ټول مال، دولت، پیسه. حقیقت هم دا دی چې د ژوندي انسان دپاره موږ چې کله په دنیا کې ژوند تیروو نو ژوند تیرولو دپاره ښایسته زندګي دپاره پیسه، اولاد، کور، دا ضرورت دی چې په دنیا کې وخت تیری. چې دا زه سره نه وي نو ژوند کې بیا تورې تیری وي. الله رب العزت دی د ټولو مسلمانانو د ژوند نه تیری ختمې کړي، مشکلات دی ول الله آسان کړي. دغه ژوند ته رڼا راوستلو دپاره د الله د خزانو نه سوال کول، او الله رب العزت فرمایي چې ما نه به تاسو سوال کوئ، زه به ستاسو هغه سوال پوره کوم. تاسو ما نه څه غواړئ یا به زه در کوم. نو دا زه چې تاسو ته ښیم نو دا زه تاسو ته د هغه سوال طریقه ښیم. نور الله ورکول والا دی، مال هم الله راکوي او تاسو له هم الله درکوي. دې کې څه خبره نشته. نو زما په دې خبرو باندې تنګېږئ مه، زما به خبرې لږې اوږدېږي خو دې کې به تاسو ته یو طاقت ملاویږي. موږ ډېرې خبرې کوو، چې کسان بعضې ټایم محفل کې کینو مختلف خبرې، بس دا یو څو خبرې دا ستاسو د قوت دپاره، ستاسو د زړه غټېدو دپاره د کوم. نن چې کوم وظیفه ده دا وظیفه د الله رب العزت پاک نوم دی الغنیو یا غنیو. د دې معنا ده بې پروا ذات، خود کفیل ذات. الله رب العزت بې پروا دی، خود کفیل چا دی، چاته محتاج نه دی. مونږ الله ته محتاج یو. دنیا کائنات څومره دي مونږ الله ته محتاج یو. یا زموږ خالق دی، رازق دی، زمونږ بخونکی دی، زموږ پیدا کوونکی دی، زموږ مړ کوونکی دی، الله ذات دی. نو موږ هغه ته محتاج یو. دا کم عمل چې ورته ښیم دا داسې عمل دی چې دا به په خپل بټوه باندې یا په پرس کې زنانه دا به دمی، خو طریقه کار ضروري دی. او بل به ویډیو یو سیکنډ هم نه مخکې کوئ. چا مخکې کړله هغې نه به ضروري خبره به ته پاتې شي او څه به وشي، بس محرومه به پاتې شي، بیا به زموږ کار ونه شو. نو د یا غنیو وظیفه چې کوم دی، د یا غنیو وظیفه د خیمه مطلب هو بې پروا خود کفیل ذات. الله رب العزت هیچا ته محتاج نه دی، بې پروا دی. نو د ټول نه مخکې د الله رب العزت قرب، د هغه نزدېکت چې کوم دی هغه حاصلول پکار دي. او که چېرته تاسو دا وظیفه زما په ښودل شوې طریقه باندې وکړه نو انشاءالله العزیز لازمي به، دې کې شک نشته، کامیابي به لازمي وي. نو کوم دوستان، خویندې، وروڼه هغه وایي چې موږ سره چې چېرته په زندګۍ کې د پیسې کمی رانشي، هغې دپاره دا وظیفه ده. او دا داسې وظیفه ده چې دې په فضایلو کې لیکل کېږي چې دولت به ستا شاته راځي، ته به دولت پسې نه ورځې، خو کول دا ستاسو کار دی. او ټایم به هم څومره لګي، 2 منټه 3 منټه د هر لمونځ نه پس یا سحر چې کله راپاڅېږئ یا کار له ځئ طریقه کار واورئ، بس ویډیو رانه اوږدېږي. که څوک وایي چې زما سره چېرته زندګۍ کې د پیسې کمی رانشي،
او دولت نظم منډې وام او دا په ما پس را منډې وي د هر مونځ نه پس سل ځل یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو سل ځل زما په خیال چې زه وغواړم نو په مزه مزه چې ویم نو په 2.5-3 منټو کې زه ویلی شم تاسو دې 4 منټو کې ووایي یا غنیو د هر مونځ نه پس سل ځل دا یوه طریقه شوه دویمه طریقه دا ده که چېرته کوم ځای کې تاسو ملازم یئ یا د پردی نوکر یې یا د کاروبار په خپل مالکان یې نو چې کله تاسو هغه خپل د کاروبار ځای ته نږدې شئ نو که شمارلی شئ وشمارئ سل ځل یا غني ووایئ که نه شئ نو هسې بس یو تعداد مطابق ووایئ چې یاره ما به سل ځل ویلی که 200 وزل شو که 300 وزل شو دې کې څه خبره نشته دی نو هغه ځای کې دا ووایئ دا د دویمه طریقه شوه درېیمه طریقه دا ده چې کله تاسو سحر را پاسېږئ سحر چې کله ستاسو سترګې وغړېږي که هغه زنانۍ که نارینۍ ګورئ یا غنیو دا د الله نوم زه تاسو ته ښیم دا نه ښیم چې تاسو زما نوم واخلئ یا د بل چا نوم یا غنیو دا خو زمونږ عقیده ده دا زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت د شهنشاهګانو شهنشاه دی د ځمکو د اسمانونو د فرشتو د هغوی ټولو بادشاه دی د یعنې هر څه د هغه مخلوق دی او د هغه ماتحت دی نو د الله نوم درته ښیم او د دې برکت درته ښیم ډېره ښایسته طریقه دا ده چې تاسو کله سحر مونځ نه راپاسئ زنانې او که نارینۍ تاسو وایئ چې موږ په زندګۍ کې د پیسې کمی رانشي نو چې کله راپاسېږئ دې دپاره د اودس او د اودس ضرورت نشته د مونځ ضرورت نشته دی بسترې نه خپل راپاسېدې سل ځل ووایه یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو خپل جب کې پیسې ږدې جب باندې دم کا په بټوه کې پیسې ږدې بټوه باندې دم کا بس یو چوف پې وکړه زنانه چې کوم دي نو هغه دی په خپل پرس باندې دم کی خپل ګریوان کې دی دغه کې دم کی او دا د دې په فضایلو کې داسې راځي تاسو ته خو ما سل ځل وښوده د دې په فضایلو کې راځي که چېرته دا یا غنیو څوک د ورځې 10 ځله م ووایي که نه نو هم به په ده پسې دولت را رواني دا دومره بهترینه وظیفه ده دا دومره د کمال والا وظیفه ده او یو بل فضایلو کې یو عالم د دې لیکي د یا غنیو په فضایلو کې که چېرته یو کم خلک 10 جمعې مسلسل د عمل وکړي 10 جمعې لکه مکمل هفته 10 جمعې دا تقریبا څه 2 نیمې میاشتې جوړیږي او د هر مونځ نفس دا سل ځل ووایي نو د ده په راروانو نسلونو کې به هم چېرته فقیري غریبي دا به پکې رانشي دوستانو یا غنیو وظیفه د مال دولت دپاره دا ډېره بهترینه ده الله رب العزت دی زموږ چې څومره اورېدونکي دي څومره مسلمانان دي د هغوی غریبي دی الله ختمه کړي فقیري دی الله ختمه کړي بس مالداري شته دی په اعمالو کې دا ما تاسو ته نسخه وښودله تاسو ته داسې نشي کېدلی چې تاسو به د شپې اوده شئ سهار به راپاسې او کټ لاندې به م غټ بیګ پروت نه الله یاد کوي او الله رب العزت به تاسو یاد کړي الله قرآن کې فرمایي فذکروني اذکرکم تاسو ما یاد کوئ زه به تاسو یاد کړم پس تاسو چې څنګه یادوئ په کم نیت یادوئ په هغه نیت به تاسو له د هغې بدل درکوي تاسو چې کله دا وظیفه کوئ د کم شي دپاره نو هغه نیت کوئ چې یا الله زما غریبي ده مسکیني مې ده ته غني ذاتې بادشاه ذاتې مالداره ذاتې یا الله ستا نه بل لار زموږ نشته نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به ستاسو د نیت مطابق تاسو درکوي ډېره بهترینه وظیفه مې ته وښوده د یا غنیو دا په خپله مو کوي نورو ته مو ښایي الله رب العزت دې زموږ د ټولو مشکلات آسان کړي انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضرېږم تر هغې پورې مال اجازت راکوي د لوی الله په امان